افغان ځواکونو یو ځل بیا پر طالبانو ډیر سخت عملیات ترسره کړي دي. طالبان یې څنګه سخت وځپل؟ تیرو څلورو ساعتونو کې طالبانو ته څومره تلفات اوښتي دي؟ افغان ځواکونو څنګه کارنامه وکړله؟ په دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. د میوند قلي اردو مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو تېره شپه د هلمند د نهر سراج په بندي برق او سربند سیمو کې پر طالبانو هوایي برید کړی دی، چې په پایله کې د یادو سیمو لپاره د طالبانو د قومندان سعید په شمول 9 تنې وژلي دي او 13 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو په تیرو څلورو ساعتونو کې په غزني، پکتیکا، لوګر، کندهار، هرات، هلمند، فاریاب، کندوز ولایتونو کې 119 طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. دغه راز د افغان ځواکونو د انجنیري څانګې مسؤلینو د طالبانو 38 کړۍ ماینونه چې د ملکي وګړو د تګ راتګ په عمومي لارو کې ځای پر ځای کړي وو، کشف کړي او شنډ کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې پاکستانی ترهګر سلمان ولد شینګل وژلی، چې تېره ورځ جنازه د خیبر پښتونخوا په جمرود سیمه کې اخیستل شوې ده. نوموړی د پاکستان په حقانه مدرسه کې زده کړې ترسره کړې وې. بلخوا ملي دفاع وزارت وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د اروزګان په چوري ولسوالۍ کې د چڼیزو عملیاتو په ترڅ کې 26 طالبان وژلي او 28 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا په بل راپور کې راځي افغان ځواکونو د فاریاب په ولایت کې د دولت آباد ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي، چې په پایله کې یاده ډله له ګڼ شمېر سیمو څخه تېښتې ته اړ کړې ده او یاده ولسوالۍ یې بیرته ورڅخه نیولې ده. لیدونکو، په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي، کومه دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.